د کلي منځ ته راغی جنګ د کلي منځ ته راغی یو زلمي پورته شي چې ملا دې وتړم ډېرو درنو محترمو سلامونه عزتونه ډېرو ټولې خبرو کې وخت لنډ و هغه ټول ویندیان چې وو هغه دونه تکړه او بختور او پوه خلک وو چې خپله خبرې څه ځای ته ورسول زه به بیا که خیر غږېږم په خپل وخت باندې چې خبرې به کوم پای کې به زیات شي اوس وخت نه نسو شی دا دی چې په وچ کلک زور دله هر څه نسي که خپل مټ د چا نه ازادولی شي ازاد کړه که نه چاړمه هغې وچه څه ده دلته هر سړی وایي زما ژبه لکه دې کور بي بي یو سوال وکړو چې ډېډي میډي که دا بچي ته کار شي چې ما ته مه وایه اوبه وایي ورته تاسو یو سړی لا چت کوئ وایي زه چې د دې ځای نه لاړ شم زه خپلې ښځې ته خپلې مور ته خپلې چې کور کې څونه بچیان خلک کې هغې ته پښتو ذکر کوي چت کوي بس دغه یو څو کسان په کورونو کې راغلی له ما نه په حال کې ژبه غواړي په سړک کې غواړي له مورنو ژبو په ورځو غواړي خپلې ښځې ته یې نه کوي خپله کور ته یې نه دویمه خبره دا چې تاسو یو غلطي کوئ دا ژبه ده له بانډیوالو او کلیوالو ساتلې ده تاسو نه وخت وشي مننه زه پوهیم ستاسو تاسو کوم بانډیوال دلته راوستی یې چې وروره راشه زه تا ګټم ستا دپاره دا ژبه زما د پلار دی یوازې چې زه به دا چلونه کوم تاسو څوک راوستي دا خو چې تاسو په کلو کلو کې په بانډو کې په حجرو کې په بیټکو کې په چوکونو کې کولی چې هلکه وروره ستا ژبه د تا ګټم تاسو د ژبو ورځو کوئ یو باندې چې د سره په هړتال کې جلوس کې شامل شوی یوه ګنټې له بجلي لاړې شي ټول لاوځي ګاډي ماتوي په ژبه څوک راوتی خو وجه څه ده دا نه چې تاسو هغو ته یې چې هو تاسو په هغو کې کار نه دی کړی او دې ولسه کار نه کېږي تاسو که څه هم کوئ نه هغه به په ولس کوئ دې ولسه کار نه کېږي خو زمونږ ولس څه دی ډالر مارکه دی ډالر مارکه ولس دی چې کوم ځای ګټه مومي زه یې نسبي هم نه یم زه نه د وینې سره یم نه د بل څه سره ځکه خو وایي چې په ما د سپینو تورو شړک دی په ما د سپینو تورو شړک دی او اشنا مونډي دیوال نه راشي وخاندي خو همت به نه بایلو ناامیده کېږو به نه کوی ته یې غورځولي وو ناروالی پښتو دا تقاضا کوي پوښتنه کوي چې د دې کوی نه به په خپل همت ځان وباسو وایي ما خاماران د غاړې تاو کړه ما خاماران د غاړې تاو کړه او څه چرمښکۍ صحیح چې چل صحیح درځونه